بسم الله الرحمن الرحیم. شروع د هغه پاک پروردگار په نوم چې ټول نړۍ پیدا کړی او د تخلیق کائنات مالک دی. ملګرو د کلیوال رنگونه زموږ چې کومه پاڼه ده د هغې یو سلسله نوې سلسله چې موږ کومه شروع کړې ده ادبي رنگونو په نوم باندې. زموږ دغه هڅه ده چې هغه د ادب رنگونه هغه پلوشې سوشل میډیا په پاڼه باندې راشي چې کمې د ډیرو خلکو نه ورکې دي او ډیر خلک داسې شته هغه ملغلري چې د خلک په لټون کې دي چې هغه مخ په وړاندې راولي او هغه خلکو سره معرفي شي. چونکې دنیا د ترقۍ هغه دور سره ده چې کوم ځای کې سوشل میډیا دومره ترقي کړي چې ډیر خلکو سره معرفي کړل او ډیرو خلکو خپل مشهورتیا ومونده. همدغه حوالې سره زموږ اولنۍ مرکه موږ په کراچۍ کې دا وخت د بنارس په سیمه کې زموږ سره یو ډیر ښایسته دروند او خوږ ژبې شاعر ډیر ښه مشر چې نن تقریبا یو 20 کاله مخکې 30 کاله مخکې د شاعرۍ ډیر ښایسته هڅې کړې دي ډیر ښایسته کلامونه لیکلي دي او په 1992 کې یو کتاب سخلي ځواني په نوم هم په مارکیټ کې وو او هغې نه بعد بیا دغه شاعر چا ونه لیدو. نو تقریبا هغه شاعر چې د سخلي ځوانۍ په نوم یو کتاب مالک هم دی هغه خپل ځواني تیره کړې ده او دا مهال موږ سره تاسو په شیشه باندې کتلی شئ د ادبي رنګونه کلیوال رنګونه زموږ چې کومه صفحه ده د هغې دغه یو سلسله موږ روانه کړي. موږ سره میلمه دی نن د سخلي ځواني چې کوم کتاب مصنف دی او رستم علي خان تصور افریدی صاحب ملګرو د هغه نه به د ژوند حالات پوښتو د هغه کلامونه د هغه د زړه جذبې او د هغه د فکر تلوسې چې کومې دي هغه به تاسو ته را رسو. نو موږ سره رستم علي خان تصور افریدی صاحب دا مهال موجود دی خو هغه دپاره که زه د حمزه بابا دا یو شعر ووایم چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي او تشوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. په دغه شعر سره د ښاغلي رستم علي خان تصور افریدي نه د هغه تعارف او پیژندګلو پوښتو چې مشر څنګه دی او ژوند یې څنګه دی او څنګه وخت تیر شو. سلامونه مې منم مشر خپل تعارف را سره وکړئ. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. ډیره مننه دی تا شمس بوئی او بیا ډیره مننه دی د دانش ملګري. زه افریدی یم د قوم نه بیا ژوکی یم بیا بوډیواله د مخیل یم پرې کړي مې کلی کندی. ډیره مننه تصور صاحب. بالکل چې څنګه د افریدي ژبه که موږ وګورو ډیر ښه تاریخ لري د شاعرۍ او د ادب په حوالې سره ډیره زرخیزه ځمکه د ډیر ښه شاعران زموږ د پښتو شاعرۍ دپاره د پښتو ادب دپاره زموږ چې کم افریدي هغه د آبادي د خلک دي هغو کمیونټي چې څومره ده هغه ډېر ښه خیال لیکلی دی. مشره تاسو دغه کتاب چې کم تړون دی نو دا مې چې ولوستلو یقینا ډېر زیات خوشحاله هم شوم او څنګه چې تاسو نوم تصور دی داسې موږ هم په تصور کې لاړو چې د هغو غریولیولو زړونو په نوم چې د بېقدرۍ په غشو غلبیل وي. نو دا چې تاسو د ځوانۍ په هغه وخت کې بیا سخلي ځواني چې تاسو ځواني کله په شباب کې وه جنون کې وه او تاسو بیا دغه شی تړون هم وکړو چې د هغو غریب نیولو زړونو په نوم چې د بېقدرۍ په غشو غلبیل دي نو څه احساسات لرئ او زخمي زړونه ولې لکه زخمي کوئ تاسو د دې کم طرف ته اشاره وه؟ نه د دې داسې اشاره نه ده دا خو لکه شاعر ځان ته ویلي وي که نه چې بېقدرۍ په غشو لګېدلی یم غلبیل یم خو داسې نورو خلکو سره هم داسې کېږي او شوي دي چې بېقدرۍ په غشو غلبیل شوي دي. بالکل جی خو بالکل ما هم دغه خبره وکړه تصور صاحب چې تاسو خو خود غلبیل چې خلک هم غلبیل کو دغه تړون چې خلک ګوري نو یقینا دغه تنده به زیاتېږي. موږ وایو چې مینوالو سره موږ د خبرو سره ستاسو دغه مرکه به موږ سره جاري وي چونکې موږ غواړو چې تاسو سره ډېرې خبرې هم وشي او زموږ چې کم کتونکي په شیشه باندې هغه هم تاسو سره معرفي شي. خو زه غواړم چې تاسو موږ سره دغه زموږ تنده سیوا کېږي چې دې نه تاسو موږ سره یو کلام شریک کړئ ښکلی غونته کلام ملګرو دپاره مینوالو دپاره. نو کلام نه بعد به بیا تاسو سره زموږ دغه سوالونو سلسله جاري وي ځکه چې موږ غواړو چې تاسو سره ښه ټیم واخلو او تاسو نه ښه معلومات ترسره شي د سوشل میډیا په کم شیشه ده په دې باندې ستاسو دغه تاریخي پروګرام موږ سره یاد پاتې شي چونکې دا زموږ د ادبي رنګونو اولنۍ مرکه ده نو خپل ښکلی غونې کلام تاسو نه غواړو چې موږ ته ډالۍ شي. بالکل ډېر ښه مطلب دا چې شاعري خو ما سره ډېره درنه شاعري پرته ده جی که نه خو دومره ده چې سړی خپل زړه به د یو څه غواړي خو نه خلکو ته چې ته څه پیش کول غواړي که نه هغو زړه بل څه غواړي. بالکل جی نو پکې خلکو مرضي به هم وکړو. بالکل جی لکه دا یو غزل د عرض ده چې دیدن دې په کالونو شوه جانانه
چې دیدن دې په کالونو شوه جانانه ځکه ژوند مې په ورونو شوه جانانه واه جی واه چې دیدن دې په کالونو شوه جانانه ځکه ژوند مې په ورونو شوه جانانه او زما سوال او ستا انکار به وي تر کمه زما سوال او ستا انکار به وي تر کمه زما سوال او ستا انکار به وي تر کمه الفت ستا په مینتونو شوه جانانه واه واه ډېر ښه او ستا دلې دلې غمونه مې په سر دي ستا دلې دلې غمونه مې په سر دي ستا دلې دلې غمونه مې په سر دي سټ مې هم مات په پنډونو شوه جانانه واه جی واه ډېر ښه او خوار غریب دا نامه ترکه د یاري کی ډېر ښه خوار غریب دا نامه ترکه د یاري کی محبت په دولتونو شوه جانانه واه جی واه او اوس به خپل ورک شوی زړه لټوم چرته او دا ښه شعر ده جی جی شمس بھائی جی اوس به خپل ورک شوی زړه لټوم چرته لاړ ماهی د دریابونو شوه واه جانانه جی واه لاړ ماهی د دریابونو شو جانانه ډېر ښه او چې مسکی مسکی په لاره باندې راغلی چې مسکې مسکې په لاره باندې راغلی چې مسکی مسکی په لاره باندې راغلی بیا موسم د بهارونو شوه جانانه واه جی واه بیا موسم د بهارونو شو جانانه ډېر ښه زړه مې ښکاري راته کور د افغانانو دا ښه شعر دا ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه رنګ دی ښه عکاسي کوي زړه زړه مې ښکاري راته کور د افغانانو واه جی واه اوران ویجاړ ټول په بمونو شوه جانانه ډېر الله زبردست دا شعر بیا ډالۍ کوي مننه زړه مې ښکاري راته کور د افغانانو واه زړه مې ښکاري راته کور د افغانانو وران ویجاړ ټول په بمونو شوه جانانه جانانه واه او چې د تګ نوم دې په ژبه باندې راغی چې د تګ نوم دی په ژبه باندې راغی چې د تګ نوم دې په ژبه باندې راغلی جوړ موسم د بارانونو شوه جانانه جوړ موسم د بارانونو شو جانانه واه او دا اخیری بنده چې جی بالکل پاک بسنګ تصوره پریدې ځان کړي پاک بسنګ تصور پرې ځان کړي پاک بسنګ تصوره پریدې ځان کړي او رنگ چې ستا په تومتونو شوه جانانه رنگ چې ستا په تومتونو شو جانانه ډېر الله ډېر زبردست ماشاءالله او زندگی وي تل پدار د عاشقانو ځکه نه کېږي قرار د عاشقانو او بدنصیب به د رقیب غوندې مدام وي چې وهلی وي ازار د عاشقانو ملګرو د تصور افریدي سره دغه د ژوند د حالاتو دغه د احساساتو دغه د جذباتو او دغه چې کوم کلامونه دي دغه مخ په وړاندې دغه سلسله روانه ده یو سوال چې زما مشر زما په ذهن کې اکثر راځي او ډېر ټیم نه چې ستاسو د کتاب مې کله نه مخې ته راغلی نو مونږ چې دغه د کتاب نه وروستو ټایم ګورو ستاسو د ځوانۍ نه تر اوسه پورې چې دغه کم 15-20 کاله ستاسو د ژوند تیر دي دغه وخت تاسو څنګه تیر کړی دی او هغه ځوانۍ جذبې بیا ولې مخ په وړاندې لا نړۍ چې کم سے کم نور څه داسې ستاسو کلامونه راغلي وي ملګري دا تمه لري چې لکه یو کتاب راغلی دا دومره وقفه چې راغله د دې مین وجه څه وه آیا تاسو چې ته زړه مات شوی و یا تاسو مایوسه شوی یا مصروفیاتو یا ژوندو یا بیماری وي دغه ډېره وقفه څنګه راغلې ده نو دا خو وقفه ځکه راغلې ده چې مین خبره خو دا ده چې یو خو د پیسو مجبوري وه جی جی کتاب مو نه شو چپه کوی که نه جی او دومه خبره بیماری وه جی جی بیماروم بس داسې په مخ اخیستي و شار سې رانه خطا کړه بیماری تصور صاحب دوه قسمه دي یو د زړه بیماری وي یو عامه بیماری وي اکثر شاعران د زړه په رنځ هم اخته وي چې هغه طرف ته تاسو ورک شوي هغه اشاره خو نه ده نه نه هغه اشاره نه ده خو خیر ډېره پخوا دا خو دغه کتاب دی تا په مخ کې پروت ده صحیح دی جی دا هغه ټیم دی بالکل جی او دا اوس چې کوم د هغې د باده ما کوم لیکل کړي که نه نو دې ته زه خپله باندې اټمي تیار یم ماشاءالله ښه جي ښه پوه نه شوې زه دې په خپله باندې دومره ډاډ کوم چې اټمي تیار دی بالکل جی جی که نه بالکل جی نو د مطلب دا ده چې لکه د بیمارو د غریبو په وجه که نه دې وجې باندې مونږ پاتې شوي یو مخکې شاعري مې په دې منځ کې کړې شاعري مو کړې شاعري مې درانه شاعري کړې ده دا 600 صفحې دي ماشاءالله جی 300 صفحې دي 600 صفحې زما سره اوس په ډیرو کې موجودې دي چې کتابي شکل نه دی موندلی خو زه صرف دا وایم چې دا کتابي شکل ومومي او خلکو ته ورسي چاته ترې څه فایده ورسي چې ضایع نه شي بس بالکل تصور صاحب دغسې ډېر شاعران مونږ چې کله هم کتلي دي دغو ښه کلامونه موجود وي خو د ژوند د چې کوم حالاتو سره هغه مخ وي چونکې ژوند هم کول غواړي صرف شاعري نه وي نو بیا هغو ته ډېرې مسلې وي مونږ غواړو چېرې د کلچر ډپارټمنټ چې څومره دي خاص طور باندې د ثقافت د پښتو چې کوم دغه دي زمونږ که خیبر پښتونخوا ذکر وشي هلته اکثر د کلچر ډپارټمنټ یو فنډ راځي نو بیا هغو د شاعرانو کتابونه دغه کوي خو هغې کې اکثر دغه چې کوم نوموړي شاعران دي هغو کتابونه چاپ کړی شي خو ستاسو غوندې سوچ او فکر خلک
چې داسې ډېر لرې پراته وي نو هغه پاتې شي محرومه او دغه شان کلامونه پاتې شي. بهرحال کوشش پکاره چې موږ تاسو نو دغه نوې کلام هم واورو چې تاسو دغه نوې جذبې چې کم ظاهري خبره چې کم د ځوانۍ شاعري وا کم د اوس شاعري د هغې کې به ډېر فرق هم وي. او د زموږ د پیج چې کم زموږ مشر همکار دی دانش افریدي د هغه هم د زړه دا یو تلوسه سوال لرلو چې د تصور صاحب کلام کپړه موږ ولستو نو موږ پکې زیاتره د بڼو او د سترګو ذکر زیات مو دغه حوالې سره شاعرونه موږ سره شریک نو خبره ده چې د سترګو او د بڼو نه خو ټول کار کیږي کنه صحیح دی. او دې باره کې ما خپله بالکل حقیقت ته چې ډېر څه مې لیکلي دي کارسو ګلاباري دی تابانه کې داسې یو شعر مې لیکلی دی که نه زما سینه د هغه پنجشیر د مړه کارسو ګلاباري دی تابانه کې داسې یو شعر ده خو ماته ډېر ښه ډېر ښه اوس یادېږي نه نور دا اوس چې کوم ده دا خو کتاب دی او دا چې کوم وي دا تقریبا دا ټول نوي غزلونه نوی جي نوی کلام هم سره شریک کوي ملګري به په تمه وي ځکه چې نوی کلام هم ملګري اورېدل غواړي. او دا لکه بل غزل ده که نه دا به ارشاد کو بالکل ارشاد جی بالکل ارشاد جی. دا وایي چې هغه زما ازغي ازغي زندگی هغه زما ازغي ازغي زندگی هغه زما ازغي ازغي زندگی مشهد چا داسې بیخي زندگی مشهد چا داسې بیخي زندگی هغه زما ازغي ازغي زندگی مشهد چا داسې بیخي زندگی شي په هغې کې به څوک څنګه خوشحال شي په هغې کې به څوک څنګه خوشحال شي په هغې کې به څوک څنګه خوشحال د چا چې نوي زندگی زندگی واه د چا چې نوي زندگی زندگی ډېر ښه. او بیا بادوي د تن د قبر خاورې بیا بادوي د تن د قبر خاورې بیا بادوي د تن د قبر خاورې چې شي ایرې د کم سړي زندگی چې شي ایرې د کم سړي زندگی واه. او پلیت به تل وي پاک به پاتې نشي او پلیت به تل وي پاک به پاتې نشي پلیت به تل وي پاک به پاتې نشي په دې دنیا کې چې کوي زندگی او ډېر ښه او مشه د چا داسې بیخي زندگی ډېر الله. او مخلص خو یم خو مطمئن نه یم دا ښه شعر ده او مخلص خو یم خو مطمئن نه یم واه ډېر ښه. مخلص خو یم خو مطمئن نه یم لکه مارغه مې په لرګي زندگی واه جي واه لکه مارغه مې په لرګي زندگی مخلص خو یم خو مطمئن نه یم مخلص خو یم خو مطمئن نه یم لکه مارغه مې په لرګي زندگی ډېر الله ډېر ښه ډېر ښه. او اوس که ژوندی یم خو په مړو یم حساب اوس که ژوندی یم خو په مړو یم حساب اوس که ژوندی یم خو په مړو یم حساب پاتې مې نه ده د زړګي زندگی پاتې مې نه ده د زړګي زندگی واه ډېر ښه. واه انتظار نکی تصور چاته انتظار نکی تصور چاته انتظار نکی تصور چاته لکه اوبه بهیږي زی زندگی واه لکه اوبه بهیږي زی زندگی او مشه د چا داسې بیخي زندگی او هغه زما ازغي ازغي زندگی ډېر الله تصور صاحب الله هم خوشحال لره. او یقینا ستاسو په شاعرۍ کې اوس هم د ځوانۍ جذبې هغه جوت ښکاري شاعرۍ د انداز نه ځکه چې ازغن ماحول کې شعر لیکل بیا د پښتو فکر کول د ځوانانو دپاره د نوي نسل نوي پول دپاره سترګو دې نشه کړم د نشو په ځای او خوښ یم د دې ښکلو تماشو په ځای او خیر دی اول مات په ما نظر کړ خپل بیا مې کړه لوګی د سپیلنو په ځای. تصور صاحب چې موږ کم کلام هم لستو مینوالو تصور صاحب رسم علي خان تصور صاحب یقینا یو ښه فکر لري د شاعرۍ او د ادب یو ځلنده ستوری دی خو د وخت د هلو ځلو او د وخت په چپو کې داسې ځای ته راغلی دی چې کافي حده پورې زموږ اکثر چې څنګه ما خبره وکړه چې زموږ اکثر شاعران یا ادیبان بیا مایوسه شي چې هغو ته هغه دغه میلاو نشي چې کم دغه توقع وي هغه ریسپانس هغه میلاو نشي شاعر بیا سپورټ ونشي سپورټ ونشي. نو دغه حوالې سره موږ چې د تصور افریدي صاحب کم فکر کوو او کم ګورو لوستو او یقینا د ستاینې وړ کلامونه دي ملګرو مخ په وړاندې به زو د تصور افریدي صاحب سره به نور هم خبرې کوو او دغه نور حالات به هم پښتو دوه کلامونه به نور هم مینوالو ته ریکارډ کوو چې مینوالو هم دغه تنده د شعر چې کوم زموږ کتونکي دي خاص کر زموږ د کلیوال رنګونو نو یقینا هغو سره به دغه مرکه مخ په وړاندې بوځو.
نو ملګرو تصور صاحب موږ سره ناست موږ غواړو چې دغه نه مخ په وړاندې نور هم یو څو کلامونه واورو تصور صاحب یو ښه غوندې کلام را سره بل هم شریک کړئ ځکه د مینوالو تنده به ماته شي. نه ډېر ښه بالکل بل شریک هم دا خو زما نوې زړه شاعري ده او دا د کتاب ده. جی جی ارشاد. دا یو غزل دی چې استقبال څنګه وکم جانان راغی. استقبال څنګه وکم جانان راغی. استقبال څنګه وکم جانان راغله په وجود مې د هیبته لړزان راغی. واه جی واه په وجود مې د هیبته لړزان راغی. استقبال څنګه وکم جانان راغی په وجود مې د هیبته لړزان راغی. او معلومیږي چې ستومانه په جفا شو. معلومیږي چې ستومانه په جفا شو. معلومیږي چې ستومانه په جفا شو. غریب نیولې د اوترو په شان راغی. غریب نیولې د اوترو په شان راغی. ډېر ښه ډېر الله واه. چرته ډوبه مې کشتۍ د وصال نه کړي. چرته ډوبه مې کشتۍ د وصال نه کړي. چرته ډوبه مې کشتۍ د وصال نه کړي. او خدای خیر وکړي د هجر طوفان راغی. ډېر الله خدای خیر وکړي د هجر طوفان راغی. ډېر ښه. او په خاطر مې د یار اثر ونه کړه. په خاطر مې د یار اثر ونه کړو. په خاطر مې د یار اثر ونه کړه. بې فایدې مې نن د اوښکو باران راغی. واه جی واه بې فایدې مې نن د اوښکو باران راغی. یا او په وصال کې مې د هجر غم ونه کړه. په وصال کې مې د هجر غم ونه کړه. په وصال کې مې د هجر غم ونه کړه. وخت په ما باندې چې تیر شو ارمان راغی. وخت په ما باندې چې تیر شو ارمان راغی. ډېر ښه. او انتظار مې لیونی شو بس زړګیا. انتظار مې لیونی شو بس زړګیا. انتظار مې لیونی شو بس زړګیا. زه چې زومه زیګری دی باران راغی. زه چې زومه زیګری دی باران راغی. واه. او دا اخیری بنده چې هیڅ خبر دا شکې په انجام نشو. هیڅ خبر دا شکې په انجام نشو. او تصور ز کشلیدلی ګریوان راغی. تصور ز کشلیدلی ګریوان راغی. ډېر ښه. د تصور فریدي صاحب کلامونو کې تاسو دغه تصور د هر انسان یو خپل تصور جوړیږي او زمونږ دا تصور د تصور صاحب نه نور هم دغه د تصور او تخیل رنګونه وپوښتو. تصور صاحب بل کلام د خپل د زړه په خوښه موږ سره شریک کړئ ځکه چې موږ غواړو چې ډېر زیاتره کلامونه ستاسو موږ سره راشي او مینوالو ته ډالۍ شي. ژړغونې ژړا راشي کله کله. ژړغونې ژړا راشي کله کله. ژړغونې ژړا راشي کله کله. چې اشنا مې نه اشنا شي کله کله. چې اشنا مې نه اشنا شي کله کله. او په ستم پسې ستم د قسمت ګوره. په ستم پسې ستم د قسمت ګوره. په ستم پسې ستم د قسمت ګوره. په یو کلی کې ونکاشي کله کله. په یو کلی کې ونکاشي کله کله. واه جی واه. او د امرونو ګیلې ټولې مې په خوله کړي. او د امرونو ګیلې ټولې مې په خوله کړي. چې پلو کې په مسکا شي کله کله. واه چې پلو کې په مسکا شي کله کله. او شک زما پې د غري غرسنې راشي. شک زما پې د غري غرسنې راشي. او شک زما پې د غري غرسنې راشي. چې ناڅاپه وارخطا شي کله کله. واه جی واه چې ناڅاپه وارخطا شي کله کله. او ډېر او هیڅ اعتراض مې اشنا نشته خوښه ستا ده. هیڅ اعتراض مې اشنا نشته خوښه ستا ده. هیڅ اعتراض مې اشنا نشته خوښه ستا ده. او ناروا ګڼې روا شي کله کله. ډېر الله ډېر زبردست. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. او پټ په پټه مې زړه وچ وي خو مړ نشم. پټ په پټه مې زړه وچ وي خو مړ نشم. پټ په پټه مې زړه وچ وي خو مړ نشم. چې اشنا مې د هر چا شي کله کله. واه دا نشه. چې اشنا مې د هر چا شي کله کله. او پټ په پټه مې زړه وچ وي خو مړ نشم. چې اشنا مې د هر چا شي کله کله. ډېر ښه ډېر ښه. او په ترتیب د جوړېدو یې نه پوهېږم. په ترتیب د جوړېدو یې نه پوهېږم. په ترتیب د جوړېدو یې نه پوهېږم. چې مې لوټ د زړه دنیا شي کله کله. چې مې لوټ د زړه دنیا شي کله کله. واه ډېر. دا اخیری بنده چې تصور مې کړي پښیمان په خپلو ټوکو. دا اوس د اشنا دې طرفه خبره ده. او بالکل دا دغه غږ دی. دا لکه اوس د اشنا دې طرفه خبره تصور ته بالکل. او تصور مې کړي پښیمان په خپلو ټوکو. مرور چې پر اختیا شي کله کله. مرور چې پر اختیا شي کله کله. ډېر زبردست. یو کلام زم چې
د سپیشل زمون دانش افریدي ته تاسو یو خپل غوند کلام سپیشل نور هم ډالې کې دانش دغه هڅه چې د پښتو ادب د پاره په نوې نسل کې دانش کوم ګورو دانش بالکل د نوې نسل د نوې کل یو شازلمه ده او د پښتو سره ډیره بکچ مینه لري نن موږ چې د ادمره لري راغلی په دغه هڅه چې پښتو را ژوندې شي ځکه چې کوم خپل پښتو نکو هغه قومونه ورک شوي دي چې خپل ژبه نه دی آبادی کړي نو د دانش دغه هڅه بالکل د ستاینې وړ ده او غواړو چې دانش ته یو ښایسته غونډه کلام دا بالکل دا دانش د پرادا دانش په فرمایش د دانش د زړه د پرادا یو غزل یا یو ډېر اوږد غزل هم ده ارشاد وایي چې په شوګیرو کې د لالي پاتې دي په شوګیرو کې د لالي پاتې دي په شوګیرو کې د لالي پاتې دي ورانه منځونه د سبي پاتې دي واجی ورانه منځونه د سبي پاتې دي په شوګیرو کې د لالي پاتې دي ورانه منځونه د سبي پاتې دي او زما د اوس نه ژوند د ملا ماته ده زما د اوس نه ژوند د ملا ماته ده واه زما د اوس نه ژوند د ملا ماته ده او ستاله پندونه او وری پاتې دي واه 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 ډیر ښه لکه دام ښه شعر ده که نه بالکل جی بالکل او ښکاري بالکل نه مې ارمان نه مې خواهش ته په زړه نه مې ارمان نه مې خواهش ته په زړه نه مې ارمان نه مې خواهش ته په زړه کارونه هم رانه بیخي پاتې دي کارونه هم رانه بیخي پاتې دي واه ډیر ښه او دا یو بل نظریه نشم قبلوي د بل قوم نظریه ډیر ښه نشم نظریه نشم قبلوي د بل قوم خویونه ټول مې اپریدي پاتې دي واه واه جی واه ډیر ښه خویونه ټول مې اپریدي پاتې دي ډیر ښه او دا بیا ښه شعر ده دانشه رکوټي د لرې لرې نه چې چل کوي اوس د لرې لرې نه چې چل کوي اوس د لرې لرې نه چې چل کوي اوس او د جفاګانو دی ازغي پاتې د لرې لرې نه چې چل کوي اوس د جفاګانو دی ازغي پاتې دي او نه دی د ټول عمر غربت ختم شو نه دی د ټول عمر غربت ختم شو نه دی د ټول عمر غربت ختم شو نه دی لاسونو کې بنګړي پاتې دي واه نه دی لاسونو کې بنګړي پاتې دي ډیر ښه او ستا په یوې مسکای حل نه کیږي ستا په یوې مسکای حل نه کیږي ستا په یوې مسکای حل نه کیږي لا خو مې ډیر څه په زړګي پاتې دي لا خو مې ډیر څه په زړګي پاتې دي واه ډیر ښه او د ژوند نه پس مې ورکور هغو ته هغه چې کم څه مې باقي پاتې دي واه واه هغه چې کم څه مې باقي پاتې دي ډیر زبردست او مرګ فنا بنه کې ما تصور مرګ فنا بنه کې ما تصور ډیر ښه مرګ فنا بنه کې ما تصور لا خو مې ډیر اشغار ژوندي پاتې دي ډیر ښه بالکل جی تصور صاحب یقینا ستاسو د غسخلي ځواني او ستاسو د غسپیزل فکر ستاسو شاعرۍ کې د غرنګونه بالکل دا وته خیو کنه جی دا بالکل دا لکه د ځواني رنگ دا بالکل جی ستاسو د ځواني رنگ دا د ځواني تصویر ده وته خیو جی مینوال په شیشه باندې وګوري خلی ځواني د تصور اپریدي صاحب 1992 کې چاپ شوی دغه تړون دغه کتاب او دا تاسو مخ په وړاندې خلی ځواني پاڼه بیا د تصور صاحب دا تصویر او ستاسو مخ په وړاندې په شیشه تصویر یقینا دغه د شاعرۍ سره به دغه رنګونه تاسو لیدلی وي چې دغه جذبې څومره ځوانې دي او کم فکر لري دا د ځواني دی د ځواني عمر د چې خپل د تصویر ته وګورم او بیا چې د خپل سپین نوډکو ته وګورم کنه نو ولا چې بس داسې بل قسم شم تصور سم ما تاسو ته پس اوله کې چې کم د حمزه بابا غو شعر ډالې کړو دا غي هم مطلب داو چې ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دی هغه که تاسو ننګو ته مونږ ګورو تاسو ژوند ته وګورو بیا تاسو د غزوانۍ د کلام ته وګورو بیا تاسو وسنی حال ته وګورو نو څنګه چې حمزه بابا ویلي چې تشوي د پښتو غزل ځوان زدي بابا کړم تاسو باباګان شوي نو ځکه د پښتو غزل راژوندې شوی د تاسو د پښتو غزل د پاره د پښتو ادب د پاره چې کم کار کړي کم حمزه بابا د خدای جنتی کی دی ما د ټولو نه زیات لکه زه د حمزه صاحب نه ډیر متاثر یو شعر ما د وصال زپلی هم لیدلی یو ځای کې لیکي جی بالکل ما د وصال زپلی هم لیدلی چې په بهار کې به بهار ګرځي واه واه چې اوس بهار وی یو سړی به بهار ګرځي نو دا ډیره
بالکل یا د افسوس خبره ده کنه. مننه ملګرو دا خغله تصور پرې دی چې موږ د هغه د ژوند خیالونه رنگونه فکرونه وپوښتلو دغه کلامونه تاسو ته تر ورسولو پر اخره کې د تصور فریدي صاحب دغه پیغام چې موږ نه خپل پښتو هیره د موږ غواړو چې زموږ نوې نسل پښتو طرف ته راشي پښتو وکي پښتو ولولي او پښتو را ژوندۍ کی دغه زموږ یو پیغام دی دغه زموږ هڅه وا چې موږ راغلی د خپل همکار دانش افریدي سره او د هغه د نوې نسل لپاره دغه یو پیغام چې کوم ځکه هم زموږ د ادب ملګری وي د پښتو کارکونکو د پښتو را ژوندۍ کولو خلکو چې کوم ځکه هم موجود دي هغه د لپاره مونږ کارو کو زموږ به دا کوشش وي چې بل پروګرام هم د داسې یو ملغلره سره د ادبي رنگونه چې هغه هم یو داسې مقام لري چې څنګه زموږ د تصور پردي سیب خیالونه فکرونه او جذبې وي. مننه کوم مشر تاسو الله خوشاله ودان لره الله دې تاسو ژوند لري او بیا به ملاقاتونه کیږي بیا به غواړو چې تاسو سره ملاقاتونه وشي او د ژوند د حالات مونږ یو بل سره مخ وړاندې بوزو ان شاء الله. ملګرو د راتلونکي پروګرام پورې د اجازه غواړو الله مخادو آباد لره د خپل ځانونو ډیر خیال ساتي زموږ دغه ادبي رنگونه او کلیوال رنگونه چې کومه پاڼه ده دغه د سره خوخه کوي او دغه مخ په وړاندې شیر کوي زموږ دغه پیغامونه زموږ دغه چې څومره هم میشن دی دغه حسب تاسو ته دغه پاڼه په ذریعہ راځي. ډیره مننه الله خوشاله لره ودانو سي.